کرنه د هیواد د اقتصاد له مهمو برخو څخه ده، خو د معیاري سړکونو کمښت له امله هر کال د کرنیزو محصولاتو یوه لویه برخه ضایع کیږي او بزګران له اقتصادي زیانونو سره مخ کیږي. د همدې ستونزې د حل په موخه یو خصوصي شرکت نږدې 4 کاله وړاندې په یاده برخه کې فعالیت پیل کړی او تر اوسه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه معیاري سړې خونې جوړې کړي دي. دغو سړو خونو د محصولاتو په خوندي ساتنه، د ضایعاتو په کمولو او د بزګرانو عاید په زیاتوالي کې مهم رول لوبولی دی. بلخوا اسلامي امارت هم د سړو خونو جوړول د کرنیزو سکتور لپاره یوه اساسي اړتیا بولي، وایي چې دا مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه سړې خونې فعالې دي. د دوی په وینا په راتلونکو کې به د بزګرانو د ستونزو حل او د کرنیز سکتور د پیاوړتیا لپاره نورې معیاري سړې خونې هم جوړې شي. افغانستان چې ډیری خلک یې په کرنه بوخت دي او خپلې ورځنۍ چارې له همدې لارې پر مخ وړي، د کرنیز محصولاتو د ساتنې په برخه کې د معیاري سړو له کمښت شکایت کوي. بزګران وایي د حاصلاتو پر مهال د سړو خونو نشتوالی په ټیټه بیه د محصولاتو پلور ته اړ باسي. دوی له اسلامي امارت غواړي چې د کرنیزو محصولاتو خوندي ساتنې لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي. زموږ خو د کوم کرنیز حاصلات چې دي دا خو په وخت باندې چې ورسیږي نو بیا سړې خونې نه وي، نو په هغه وخت کې بیا خراب کېږي، موږ ته توان رسیږي. که نه کله که چېرته دا سړې خونې او دا وساتل شي او هغه خپل موسم ته ورسیږي او په هغه وخت باندې خرڅ شي، نو بیا هم د بزګر فایده ده، هم د خلکو فایده ده، ځکه چې هغه شی په مناسب قیمت هغو خلکو ته رسیږي. د پکتیا میوې یعنی د زراعت برخه کې ښه حاصلات ورکوي، هر نوع میوې دلته ستا، خو بدبختانه د سړو خونو شتون دومره زیات نشته، په کمه اندازه شتون لري. له دولت او مؤسساتو همداشان د تجارانو څخه مهیله ده چې سړې خونې باید زیاتې جوړې کړي دلته. خو یو خصوصي شرکت نږدې 4 کاله وړاندې دغې ستونزې ته د پای ټکی ایښودو په موخه فعالیت پیل کړی او تر اوسه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه معیاري سړې خونې جوړې کړي دي. د اتحاد زرمتي سړو خونو جوړولو شرکت تقریبا 4 کاله کېږي چې په فعالیت شروع کړې ده او د 2015 کال نه په دې خوا موږ د تحقیقاتو په دې بخش کې وو چې له کومو ملک نه موږ ته ګټمن ده او له کومو برنډونو نه موږ استفاده وکړو او کوم بخش کې په څه رقم ته لوړ کیفیت او په سټنډرډو سره موږ کار مخته ویسو. سو خوشبختانه د امارت اسلامي په راتګ سره موږ دا کار عملا پیل کړ. نو تقریبا 4-5 کاله سو چې موږ دغه کار کې فعالیت کوو او موږ په بیلابیلو ولایتونو کې د مثال په توګه قندهار، مزار، هرات، جلال آباد دا سیمو کې موږ سړې خونې جوړې کړي دي او بیلابیلو ولایتونو تقریبا موږ 14 ولایتو کې عملا سړې خونې جوړې کړي دي او کار مو په جریان کې ده. چې د دغه ټوناژ نیول کېږي له 15 ټن نه مو جوړې کړي، تقریبا تر 4,500 ټنه پورې موږ عملا سړې خونې جوړې کړي. په ورته وخت کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلین هم سړې خونې د کرنیز سکتور د پیاوړتیا لپاره مهمې بولي. وایي دغه وزارت ژمن دی چې د بزګرانو د ملاتړ لپاره اړین اقدامات وکړي. پروژه های مهم سردخانه‌ای از جمله کمپلکس سردخانه 100 متریک تنی در ولایت فاریاب تکمیل شده و ساخت سردخانه 600 متریک تنی در ولایت پکتیکا ادامه دارد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امارت اسلامی افغانستان متحد است تا با تطبیق برنامه‌های مؤثر، حمایت از دهقان و مالداران، توسعه زیربناهای زراعتی و حفاظت از منابع طبیعی زمینه رشد پایدار سکتور زراعت و تأمین خودکفایی غذایی افغانستان را فراهم سازد. د کرنیزو محصولاتو ساتنې لپاره د سړو خونو پراختیا نه یوازې د حاصلاتو ضایع کېدو مخه نیسي، بلکې بزګرانو ته دا فرصت هم برابروي چې خپل محصولات په مناسب وخت او ښه بیه بازار ته وړاندې کړي.